د سویډن کمیټې فعالیت دلته په افغانستان کې لاغه ورځې ودرېد چې په سویډن کې د قرآن کریم سوځولو غبرګونونه راوپارول او اسلامي امارت بیا دا ډول پرېکړه ونیوله چې نور د سویډن د کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې ودرول شي. سویډن کمیټه له هغو کمیټو څخه ده چې له کلونو را په دې خوا د افغانستان په لورو پرتو ولسوالیو ولایتونو کې دوی بېلابېل خدمات ترسره کړي دي. خلکو ته یې لاسرسي په برخه کې ډېر زیاتې مرستې کړي دي. دا چې اوس دلته په کور دننه بیا د دغه کمیټې د مرستو درېدل څه اغېز درلودلی شي؟ یا د سویډن کمیټه یوه خپلواکه اداره کېدلی شي، خپله سویډن حکومت پورې اړوند درلودلی شي که نه شي درلودلی؟ د بیرته بیا د فعالیت په پیل په تړاو باندې آیا کوم تازه کوم څه شته که نشته؟ پر همدغه ټولو موارودو را سره د سکایپ له لارې د سویډن کمیټې ون ښاغلی ډاکټر خالد فهیم موږ سره وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، پخیر راغلی. بحث له دې ځای پیلوو چې د کمیټې د معلوماتو په تړاو باندې به تاسو څخه وپوښتم چې دلته په کور دننه لا هم خلک معلومات نه لري چې د سویډن کمیټه د سویډن حکومت پورې اړوند ده که نه یوه بېله خپلواکه اداره ده؟ ډېره زیاته مننه تاسو ته او محترمو همکارانو او ټولو لیدونکو ته سلامونه. البته اجازه راکړئ چې د سویډن کمیټې په هکله یو مختصر مقدماتي پیژندنه ولرم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه یو کاملا غیر سیاسي او غیر دولتي پرمختیایي اداره ده چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1982 کال کې د روغتیا په برخه کې پیل کړل او همداسې بیا پسې نورو عرصو او نورو برخو ته هم دوام ورکړ. اما مهمه دا ده چې د 40 کلونو نه زیات وخت کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه کاملا غیر سیاسي، بېطرفه او غیر دولتي پاتې شوې ده. بله، د دې د فعالیتونو په تړاو دلته په کور دننه اندېښنې پیدا شوې وې. د سویډن د کمیټې فعالیت د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهم و؟ څومره په بېلابېلو برخو کې دوی فعالیتونه درلودل؟ 40 کاله کېږي چې دغه کمیټې افغانستان لپاره خدمات ترسره کول د افغانستان د خلکو لپاره، خو له بعده مرغه د دغې کمیټې فعالیتونه اوس درول شوي دي. څومره اغېزه تر سترګو کېږي؟ البته د فعالیتونو د درېدو اغیزه په میلیونه افغانانو باندې ده. همداراز د سویډن د کمیټې د 2000 څخه زیاتو کارکوونکو باندې مستقیم اثر پرېوځي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې د 1982 کال راهیسې خپل فعالیتونه شروع کړي دي، ځینې مهمې ځانګړتیاوې لري دا کمیټه. یوه ځانګړتیا یې د 40 کلونو څخه په زیات وخت کې دا ده چې تل یې کوښښ کړی دی چې د افغانانو دیني او کلتوري ارزښتونو ته په پوره درناوي باندې خپل فعالیتونه په مخ بوځي او د خلکو سره، د افغانانو سره له ډېر نږدې کار وکړي. د ضرورتونو په تشخیص کې په خپله افغانانو رول لوبولی دی، د کلیوالي خلکو رول لوبولی دی، ځکه په یو کلیوالي منطقه کې چې کله ستونزې وجود ولري د هغو د ستونزو د حل باندې په خپله هماغه خلک تر هر چا ښه پوهېږي. نو همیش سویډن کمیټې کوشش کړی دی چې د خلکو سره له نږدې کار وکړي او په هر ډول سختو شرایطو کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په افغانستان کې پاتې شوې، په دې معنا چې د یو سیاسي جریان په تګ او راتګ خپل فعالیتونه نه درولي او نه دوام ورکړی. د بیلګې په ډول د روسانو د یرغل پر مهال په افغانستان کې پاتې شوې، د مجاهدینو د حکومت په وخت کې پاتې شوې، د امارت اسلامي د لومړي واکمنۍ په مهال په افغانستان کې پاتې شوې، د جمهوریت په مهال پاتې شوې، د امارت د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پاتې شوې. دا د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې تعهد خاص او خاص د افغانانو په قبال کې دی او دا تعهد دوامداره دی، د سیاسي بدلونونو پورې تړلی نه دی. بله مهمه ځانګړتیا یې دا ده چې په دې تېرو 20 کلونو کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیڅکله د متحده ایالاتو څخه د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو په خاطر باندې بودیجه ترلاسه نه کړه، ځکه پالیسي یې دا وه چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې متحده ایالاتو ته د جګړې د یو طرف په سترګه باندې کتل او د هغوی په افغانستان باندې د هغوی د یرغل سره دوی پالیسي په تطابق کې نه وه. بله مهمه ځانګړتیا د سویډن د کمیټې دا ده چې تمویلونکې بودیجه یې د یوې منبع څخه نه ترلاسه کېږي، بلکې د اروپایي اتحادیې، د قطر هیواد، د نیدرلند هیواد څخه او بل شی چې
ډیره خاصه ځانګړنه ده د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هغه چې یو زیات مقدار بسپنی د عامو وګړو لخوا راټولیږي تقریبا د 3000 څخه زیات داوطلب اعضا لري د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې همدغه اعضا کلنی حق العضویت ورکوي او د بسپنی پر راټولولو کې د مختلفو کمپاینونو په لار اچولو باندې د عامو وګړو څخه بودیجه را ترلاسه کوي د افغانستان کې د فعالیتونو لپاره. بله ډاکټر صاحب یو مسله چې وړاندې ما هم په مقدمه کې ورته اشاره درلودله تاسو هم یادونه وکوله دا یو خپلواکه اداره ده هیڅ حکومت او هیڅ سیاسي جریان پورې تړاو نشي درلودلی اوس که دا خپلواکه اداره کیدلی شي ښایي بیا ولې باید دلته په افغانستان کې فعالیتونه باندې دغه سویډن حکومت پورې تړلې نه ده دلته د فعالیتونو د پیل په تړاو باندې تاسو تقاضا کړې ده چې په افغانستان کې اوسني حالاتو کې خورا ډېر زیات دغسو کمیټو ته اړتیا لیدل کېږي چې خلکو سره مرسته وکړي خلکو ته لاسنیوی ولري باید دلته روغتیایي برخه کې دوی ډېر زیات فعاله پاتې شي ولا د زده کړو په برخه کې د جنسیتي تبعیض په برخه کې دغه ټول مسایل چې د سویډن کمیټې خپل ځان سره درلودلي دي د بیا پیل لپاره تقاضا شوې ده. البته تاسو د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه د مختصر ډول ورسره په تماس کې شوي اجازه راکړئ چې اول ډیر لاند د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې د 2023 کال د فعالیتونو باندې یو ځغلنده رڼا واچوم. په 2023 کال کې 2.5 میلیونه ناروغان د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې کلینیکونو او شفاخانو کې تداوي شوي دي. د 43,000 په شاوخوا کې کوچنیان چې په سوی تغذیه باندې اخته وو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د کلینیکونو او شفاخانو له طریقه تداوي شوي دي. همدا ډول 18,000 معلول وګړي چې د افغانستان په تیر 40 کلونو جګړو کې د خپل بدن اعضا له لاسه ورکړي دي یا د نورو دلایلو له وجې دوی معلول شوي دي هغوی ته په کلني ډول باندې 18,000 معلولینو ته مصنوعي اعضا حرکي اعضا دا د خپلو اورتوپیدي ورکشاپونو له طریقه هر کال به توزیع کول. بل مهم فعالیت همدا د معلولیت لرونکو وګړو د معلولیت د مخنیوي په برخه کې ده. کلب فیټ هغه چې په ولادي ډول باندې اطفال د کږو پښو سره تولد کوي او دا ډیره یوه تخصصي ساحه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ده. که چیرې هغه اصلاح نشي هغه ماشوم د عمر تر اخره پورې معلول پاتې کیږي یا همداراز DDH چې په ولادي ډول باندې د ماشومانو د ورون لخپل ځای بې ځای وي که هغه چیرته په ځای نشي هغه ماشوم د عمر تاخره پورې او دا فیصدي ډېره لوړه ده په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ. دا هم یو بل تخصصي ساحه وه چې د معلولیت په مخنیوي کې به کار کوو. همداراز معلولینو ته له سود پرته قرضه ورکول تر څو هغوی خپل ځان ته یو اقتصادي فعالیت پیل کړي. 1,2,000 په شاوخوا کې کوچنیانو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د حمایې لاندې کلیوالي ښوونځیو کې په ښوونه او روزنه باندې بوخت وو. همدارنګه په لکهاو افغانان په کلیوالي سیمو کې چې سویډن کمیټې د پاکو اوبو د برابرولو د فعالیتونو نه به مستفید کېدل د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې فعالیتونه کول په کلیوالي سیمو کې او دا هم یوه د سویډن د کمیټې له ځانګړتیاو نه ده چې تل په لرې پرتو کلیوالي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ بیولي دي او دا اقتصادي فعالیتونه په دې بنا باندې چې سویډن کمیټې تل هڅه کړې ده چې افغانان باید په اقتصادي لحاظ باندې بالخصوص غریب او د لرو پرتو سیمو وګړي په خپل ځان باندې بسیا شي. البته د فعالیتونو د درېدو په هکله تاسې اشاره درلودله. په تاسف سره چې په 2023 کال کې یو عراقي شخص عراقي مهاجر چې په سویډن کې د پناه غوښتونکی دی هغه قرآن پاک ته سپکاوی وکړ چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې دا سپکاوی په ډیرو کلکو ټکو باندې وغنده. چون سویډن کمیټه یو غیر دولتي کمیټه ده د سویډن د دولت په د پالیسیو په بدلون عدلون کې هیڅ نوع نقش نشي لرلی اما هغه کوم څه چې د سویډن د کمیټې په وس کې هغه د دې ناوړه او کرکجنې پیښې غندلو چې په مکرر ډول باندې او ډیرو کلکو ټکو باندې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي
سرمنشي دا چې خپل د سویډن تابع دی دا ډیر په کلکو ټکو باندې غندلی دی. نو د هغې وجې نه د افغانستان د اسلامي امارت د فرمان په اساس باندې چې د سویډن ته منسوب ټول فعالیتونه باید په افغانستان کې تعلیق شي. چون د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په نوم کې د سویډن کلمه وجود لري او دا هغه تاریخي مخینه لري چې د کمیټې تهداب په سویډن کې ایښودل شوی. ولې په مرور د زمان باندې دا کمیټه کاملا یوه افغاني کمیټه شوې ده. د 2000 کارمندانو کې د 9.9 نه پورته متحد او مخلص افغانان دي چې په هر ډول شرایطو کې د افغانانو ته په لرې پرتو سیمو کې خدمت کړی. موږ فکر کوو چې اشتباها د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د سویډن د دولت د نماینده په سترګه ورته کتل شوي، حال دا چې داسې نه ده. بل اوس دلته بیا څومره سپیناوی ورکړل شوی دی د دې کمیټې له لوري که هغوی غواړي چې په افغانستان کې فعالیت ولري یا په بېلابېل برخو کې دوی باید مرستې ولري، دغه مسله اسلامي امارت سره شریکه سوې ده، ورته ویل شوي ده چې ګواکې هغه د سویډن حکومت پورې تړاو نه لري، فقط نوم د سویډن کمیټې ایښودل شوی دی ځکه چې فعالیت له مغزی څخه پیل شوی دی. موږ په مختلفو سطوحو کې د امارت اسلامي د اړونده مسؤلینو سره په تماس کې یو. دا وضاحتونه مو ورسره شریک کړي هم دي او لا هم کوښښونه روان دي چې دا وضاحتونه د هغوی سره شریک شي. اما په تاسف سره چې تر اوسه پورې هغه کومه ملموسه نتیجه چې متوقع ده په هغې باندې نه ده منتج شوې. نو همدا وجه وه چې فرمان د سویډن د کمیټې د فعالیتونو د تعلیق د 2023 کال په جولای کې ورکړل شوی و، ولې په هغې وخت کې هغه فعالیتونه چې په آني ډول باندې د توقف وړ و هغه متوقف شول، ولې بعضې فعالیتونه چې توقف وړ نه وو هغه فعالیتونه دوام پیدا کړ چې بیا د 2024 کال په مارچ په میاشت کې په تاسف سره سویډن کمیټه مجبوره شوه چې د هغه فرمان سره د مطابقت په خاطر باندې هغه فعالیتونه د روغتیا او د معلولینو د بیا رغونې په برخه کې زیات هغه فعالیتونه چې آني توقف امکان پذیر نه و هغه هم ودروي. ولې هیله مو دا ده او فکر کوو چې دا ستونزه د حل وړ ده او هیله مو هم دا ده چې هر څه زر د ستونزې ته د حل یوه مناسبه او معقوله لاره پیدا شي چې موږ فکر کوو چې د حل لاره وجود لري. که چیرې د سویډن د کمیټې نوم مشکل زاوي، د سویډن کمیټه دې ته هم آماده ده چې د نوم په بدلولو باندې فکر وکړي، غور وکړي که چیرې دا د ستونزې او دې ته ورته که چیرې نورې لارې د حل وجود ولري. ځکه موږ د هغو افغانانو په اړه ډېر زیات تشویش لرو چې د سویډن د کمیټې د بې پرې او مخلصو خدماتو څخه محرومیږي. همداراز هغه 2000 کارمندان چې د هغوی کورنۍ او دوی د سویډن د کمیټې څخه د هغه معاش باندې متکي وو، هغوی د مشکلاتو سره مخ کیږي که چیرې دا وضعیت دوام وکړي. نو سویډن کمیټه چون تعهد دوامداره دی د افغانستان د خلکو په مقابل کې په هر نوع شرایطو کې پاتې شوې، غوښتنه یې دا ده چې زر تر زره دې مشکل ته یو مناسبه لاره د حل پیدا شي تر څو وکولی شو چې خپلو هغو بېپرو فعالیتونو ته په افغانستان کې ادامه ورکړو. بله ډاکټر صاحب نسبتا خوشبینه ښکارې دلته د بیا د پیل او د فعالیتونو د پیل په تړاو باندې. ستاسو دغه خوشبیني څومره هغه افغانانو ته ښه خبر کېدلی شي چې هغوی په کراتو له سویډن کمیټې څخه مرستې ترلاسه کړي، هغه که د روغتیا په برخه کې وي که د زده کړو په برخه کې وي یا دې ته ورته په نورو فعالیتونو کې چې تاسو ځانګړتیاوې د کمیټې په تړاو باندې معلومات درلودل. په کلي شکل کې په افغانستان کې د سویډن له کمیټې څخه د خلکو رضایت په کومه کچه کې خلک څومره خوشحاله چې د سویډن کمیټه دوی سره مرسته کوي په بېلابېل برخو کې د دوی لاسنیوی کړی دی؟ البته په خپلو خبرو کې ما دې ته اشاره درلوده چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې تل د خلکو سره له نږدې کار کړی دی، هغه هم په لرې پرتو کلیوالي سیمو کې د هغوی کلتوري او دینی ارزښتونو ته په پوره درناوي. د یو نوع ډېر ښه عاطفي تړاو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د کارمندانو چې اکثریت یې د همغې ټولنې او د همغه محل خلک دي، له بیرونه نه دي استخدام شوي. که په یو کلي کې سویډن کمیټې فعالیت درلود، د همغه کلي خلک اساسا د کارمندانو په شکل باندې استخدام شوي دي چې د همغه خلکو په ارزښتونو،
په رسم و رواج سره بلد خلکو. نو دا د دې باعث شوی دی چې د خلکو د سویډن په کمیټې باندې ډیر زیات اعتماد پیدا شي. سویډن کمیټه د یو خاص او نیک شهرت نه په کلیوالي سیمو کې برخوردار وه. که چیرې تاسو د کلو د ښارونو په سطح باندې د سویډن کمیټې په هکله وپوښتئ، شاید دومره خلک دې په هکله معلومات ونه لري. خو که چیرې په یوه لرې پرته سیمه کې د اشخاصو نه پوښتنه وکړئ، تاسې به داسې اشخاص پیدا کړئ چې درته به ووایي چې زه کله کوچنی وم د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ښوونځي کې ما درس ویلی دی، بیا د ښوونځي نه فارغ شوی یم، بیا پوهنتون ته تللی یم، اوس دغه د یا ډاکټر یم یا انجینر یم یا په یو بله عرصه کې کار کوم. داسې په سلهاو په زرهاو نمونې به تاسو په کلیوالي سیمو کې پیدا کړئ. ځکه د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیڅ کله د فعالیتونو سره پروژوي برخورد نه دی کړی، بلکې دوامدار برخورد یې کړی. یو بل مهم مثال دلته که اجازه وي زه تاسو سره ذکر کړم، یو نابینا چې د لیدلو ستونزه یې درلودله، یو کوچنی، هغه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې د خاصو تعلیماتو په مرکز کې شاملیږي، له هغې نه فارغیږي، په عادي مکتب کې شاملیږي. په عادي مکتب کې بیا موږ د ښوونکو سره هم کومک کوو تر څو دې ته آماده شي چې یو نابینا زده کوونکي ته څنګه د درس زمینه مساعده کړي. په مکاتبو کې بیا ښوونکي به هم دې ته آماده کول. هغه له هغې ښوونځي نه هم فارغیږي، بیا خپله ماستري کوي، لیسانس اخلي، بیا ماستري کوي، بیرته د سویډن کمیټې له طریقه استخدامي او د کار کوي. دا د معلولینو سره د تماس په جریان کې دا معلول دا ضرورت تشخیصوي چې معلول شاګردان غواړي چې قرآن پاک دوی ته د بریل په کلمه باندې د بریل په لسان باندې ولیکل شي، په هغه ژبه باندې ولیکل شي چې نابینا اشخاص وکولی شي هغه تلاوت کړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې دا پروژه تمویل کړله، قرآن کریم د بریل په ژبه باندې ولیکل شو، تر څو هغه معلولیت لرونکي کوچنیان چې غواړي قرآن مطالعه کی او دغه نه لید د دې په مقابل کې خنده هغه له منځه بله بله. وروسته کې ډاکټر صاحب څومره خوشبینه سئ چې فعالیت به په افغانستان کې پیل شي. پر امارات مو غږ څه دی چې دا یو بنسټیز کار دی، دا یو خیریه کار دی چې د افغانانو له لورې تقاضا کوي چې باید په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. ستاسو خوشبیني او ترڅنګ پر امارات غږ څه دی؟ خوشبینی خو البته دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سره په تماس کې یو. د هغوی سره د موږ همکاران په کابل کې په مقرر تماس کې دي. انشاءالله هیله مو دا ده چې د ستونزې ته به یو مناسبه د حل لاره پیدا شي. او غږ مو د افغانستان په اسلامي امارت باندې دا دی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیڅ کله د هیڅ دولت د سویډن د دولت په شمول له هیڅ چا نمایندګي نه کوي. دا یو کاملا مردمي کمیټه ده، خاص او خاص موخه یې بېوزلو افغانانو سره په ګډه د هغوی د ستونزو د حل لپاره کار کول دي. او غږ مو پیدا دی چې دا د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې 40 کلنو خدماتو ته د ارزښت په سترګه په کتلو سره دې ستونزې ته یو معقوله او مناسبه لاره د حل چې موږ فکر کوو چې لاره د حل وجود لري، تر څو موږ سره په آني ډول او هر څومره زر د موږ د همکارانو سره په کابل کې حتی که ضرورت وي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې لوړ پوړی هیئات د سویډن څخه زموږ سکرتر جنرال، زموږ د بورډ اعضا دې ته آماده دي چې کابل ته لاړ شي تر څو دې ستونزې ته زر تر زره یو لاره د حل پیدا شي، تر څو هغه 3.7 میلیونه افغانان او 1000 کارمندان د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د دې نامعلوم حالت او وضعیت څخه لا زیات متاثره نشي. ډیره زیاته مننه ژوند است چې موږ ته وخت راکړ تر څو پر دغه موضوعاتو باندې ولس او خلک آګاه کړو. مننه، ښه وخت ولرئ ډاکټر صاحب. مننه ژوند اوسئ.